دوستانو دا ویډیو درسره شریکه کوم چې د افغانستان اوسنی نظام د تیر جمهوریت له عسکرو سره څه وکړل. یقیني ډیره په زړه پورې ویډیو ده، دا تاسو وګورئ او ډیر خوندور اقدام په دې کې پروت. امارات موږ ته اعلان وکړو چې تاسو ثبت نام وکړئ، موږ تاسو ته خپل معاش بیرته درکوو. د تیر جمهوریت عسکرو ته د اوسنی نظام نظامیانو پاتې ماشونه اوس مهال اسلامي امارات ورکوي چې دا لړۍ عملاً د هیواد په ځینو ولایتونو کې پیل شوې ده. د افغانستان د اسلامي امارت څخه موږ مننه کوو، ډېر نن خوشحاله یو. وګوره موږ په دې ډېر ویاړو چې دوی موږ ته ماشینونه راکړي. دا د تیرې ادارې نظامی کارکونکي دي چې اوس مهال د معاش اخیستلو ځانګړې پروسه ته مراحل کوي او له بشپړ تثبیت وروسته به ورته د بانک له لارې معاشونه حواله شي. د تیرې ادارې دغو نظامیانو له اسلامي امارت څخه مننه وکړه چې په خپلو ځوانانو یې د شفقت لاس تیر کړ. دوی وایي په هر حالات کې به د اسلامي امارت ترڅنګ ولاړ او ملاتړ ترې کوي. بالکل ډېر مو خوشحاله شو. موږ ته پخواني کومه شونه چې پاتې دي هغه اوله کېږي، هغه د موږ حقوق ضایع نه شول، خپل حقوق به راکړل شي او ډېر د ښه اقدام دی. په دې کې ورورولي، مینه، محبت، تبرکات دا ټول د منځه تلونکي دي. او دا چې هغه خلک چې په زړه کې تار سول او ویرې لرله چې موږ داسې نه چې چیرته د امارت د چارواکو سره مخامخ شو، ستونزې سره مخامخ نه شو، هغه ټوله ویره د منځه لاړه. هغه خلک چې دا شبهه لري چې افغانستان کې د تیر نظام له عسکرو سره څنګه چلند کېږي، تاسو خپله وګورئ، د سترګو لیدلی حالت. یعنې موږ ته دا معنا وه چې دا سوی و، خو امارت موږ ته اعلان وکړو چې تاسو ثبت نام وکړئ، موږ تاسو ته خپل معاش بیرته درکوو. موږ ډېر ورته خوښ یو. د ثبت نام نه ډېر په واضح ډول وشوه، شفافه ډول وه دا پروسه. دا لړۍ په ټول هیواد کې پیل شوې چې له مخې به یې د تیرې ادارې هغو نظامیانو ته معاشونه ورکول شي چې د تیرې ادارې له راپرځېدو وړاندې معاشونه پاتې دي. په خوست کې د تیرې ادارې منصوبینو ته د ځنډول شویو معاشاتو او امتیازاتو د ورکړې ثبت نام چې څه وخت وړاندې پیل شوی و او اوس تقریبا نهایي شوی دی او انشاءالله العزیز تمه ده چې ژر به د وروستیو اجرااتو لپاره مرکز کابل ته ورېږدول شي. په ورته مهال د چارو شنونکي د اسلامي امارت دا اقدام ستایي او دا له ولس سره رښتینې مینه بولي. په وینا یې له دې سره به د نظام او ولس ترمنځ د باور فضا لا رامنځته شي. په یو هیواد کې د ملت پالنې یو اصل همدغه ده چې باید د وحدت نظر ولري، د خپل نظام تر شا ودرېږي او د نظام مسؤلیت دا ده چې د هغوی پالنه، ساتنه، روزنه، د هغوی د حقوقو دفاع ترلاسه کړي. دا د نظام د پیاوړتیا سبب ګرځېدلی شي او دا د نظام تر شا د هغوی د حمایت د راجلبولو مسله ده. که تر پرونه اختلافات درلودل، نن د همغه په واسطه باندې کولی شي خپل اډانه کې د نظام په اډانه کې البته له هغوی له ظرفیتونو نه کار واخلي او له همدغه عمله هم تشویق شوي دي او هم لغونه د استفاده لپاره یو زمینه مساعده شوی. این فاصله ها که میان نظامیون سابق، میان مامورین سابق، میان معلمین سابق و همروز که همه دوستانو دا ویډیو تاسو وکړه، یقیني ډیره خوندوره پریکړه د اسلامي امارت مشرانو کړې ده چې هغه نظامیان چې په تیر جمهوریت کې کار کوي او د دوی معاشونه فاته شوي دي، هغو ټولو ته به معاشونه پر خپل وخت پر خپل ځای باندې ورکول کېږي. هغه خلک چې تبلیغات کوي چې په افغانستان کې د پخواني جمهوریت له عسکرو سره ظلم کېږي، له هغو سره بد چلند کېږي او هغه و خپلو مثلا حقوقو ته نه دي پرېښودل شوي چې د خپل حق لپاره غږ پورته کړي. دا یو بهترین مثال اوس تاسو وکتئ چې د تیر جمهوریت نظامیانو ته د افغانستان اسلامي امارت مشرانو داسې پرېکړه کړې چې دوی ته به خپل معاشونه پر خپل ځای باندې ورکول کېږي. که تاسو فکر وي، تاسو د یاد کله چې په افغانستان کې طالبانو حکومت راغی، ډېر خلک له وام څخه له دغه هیواد څخه وتښتېدل. په تیارو چې هم ټال سول، له تیارو څخه بعضې خلک ولوېدل، بعضې افغانان شهیدان سول او بعضې ولاړو هغه ځایو ته یې ځانونه ورسول چې دوی کمه تمه درلوده. امریکا کم دوی ته څه ورته ویلي وو چې مثلا کمې هیلې وي او دوی امریکا ته هغه امید و چې هغه به څه ورسره کوي، هغه اوس پر خپل تګ باندې پښیمانه دي.
یعنې په داسې ځایو کې اوس هم هغه پراته دي چې هغو ته بیرته دغه امکان نشته مثلا چې دوی دغه څه برابر کړي بیرته افغانستان ته راشي. افغانستان ته یې ډېر زړه غواړي. ولې؟ ځکه چې دوی دا سوچ او فکر و چې د پخوا په شان ته به وي، بس خلک به مو ولي پرېږدي به مې نه، قومي بدي به وي. د ټولې نړۍ یوازې ګاونډیان خو څه کوي، د ټولې نړۍ په هغه وخت کې چې کله افغانستان د طالبانو په ولکه کې راتلی، په هغو شپو په هغو ورځو کې د ټولې نړۍ سترګې افغانستان ته وې چې په افغانستان کې به یو خانه جنګي رامنځته شي. یعنې هغه نظامیان یا هغه خلک چې په تېر حکومت کې ولو، د هغو د طالبانو تر مابین یا د قومونو تر مابین یا د افغانانو تر مابین به داسې یو جګړه رامنځته شي چې دا به په ډېر مشکل سره بیا حل کېږي او د افغانستان امنیت به ختم شي، د افغانستان روپۍ به ختمه شي، د افغانستان اقتصاد به ختم شي. په افغانستان کې به داسې خلک شهیدانېږي چې څوک بې حسابلی نه شي. ولله الحمد طالبانو د افغانستان اسلامي امارت مشرانو یو داسې عفو وکړله چې د ټول نړۍ هغه څه چې سترګې یې افغانستان ته وې، هغه کم چې بعضې خلک مثلا بعضې ګاونډي هېوادونه چې و دې ته یې چکچکې ولې او خوشحاله و چې افغانستان کې به اوس څنګه ګډوډي رامنځته کېږي، د هغو پر خولو د هغو پر مخ باندې یې درنه څاپېړه ورکړه د افغانستان اسلامي امارت مشرانو، ځکه چې یو عمومي عفو یې اعلان کړله. او هغه خلک چې په بهر هېوادونو ته تښتېدلي وو، تللي وو له وام څخه، هغه خلک بیرته دا ارمان اوس افسوس کوي چې کاشکې موږ هم بیرته افغانستان ته تللي وو، خو کوشش کوي. بعضې خلک روان دي افغانستان ته راځي او بعضې خلک لا هم په دې لټه کې دي، کوششونه کوي چې څنګه پر څنګه طریقه باندې موږ اسناد یا څنګه طریقه باندې موږ هغه لار ولټوو چې پر هغه لاره باندې موږ افغانستان ته بیرته ستانه شو. دغه د افغانستان پخواني جمهوریت کې چې کوم عسکر وګورئ دا هم له اسمانه نه دي راغلي، دا هم د دې وطن بچیان دي، دا هم د دې خاورې بچیان دي چې څه تېر هغه هېر. پر هغو به بالا خبرې نه کوو، په هغو چې به بالا داسې فلټنې نه کوو چې تا ولې داسې کړي، تا ولې داسې کړي، تا په یوه نامه کړي، دا په بل نامه کړي. هغه ټول تېر سو، چې تېر سو هغه هېر سو. د دې جمهوریت عسکر که دي دا هم د دې خاورې بچیان دي، دا هم افغانان دي. او هغه طالبان یا د افغانستان مشران یا کم خلک چې دوی ته لقب ورکوي یا مثلا د پنجابي ده یا بل څه یا بل څه، هغه هم ټول درواغ دي. دا خلک هم د دې خاورې بچیان دي، که طالبان دي هم د دې خاورې بچیان دي، دا خاوره د دوی د افغانان دي. او که د جمهوریت عسکر دي هغه هم د دې خاوره بچیان دي، دا خاوره د دوی ده، دا خاوره د افغانان دي، د افغانانو ده او دوی افغانان دي. صحیح ده، داسې مشکلات به اوس دوی تر مابین هغه مشکلات به انشاءالله ختم شي او هغه پر ختمېدو دي. دغه اقدام چې امارت اسلامي کړی د افغانستان مشرانو د طالب مشرانو چې دغه کم اقدام کړی چې دوی ته به خپل معاشونه ورکوي، دا یقینا د ستایلو وړ ده. او د جمهوریت هغه ټول عسکر چې په دې ځای کې پاته دي او خپل معاشونه اخلي، یقیني هغه له دغه اقدام څخه ډېر خوشحاله دي.